سلامونه او نیکې هیلې هیله یم چې جوړ او روغ به یاست. نن تاسو ته د افغانیو په ارزښت باندې خبرې کوم ځکه چې هره ورځ کې د افغانیو ارزښت مخ پر ډیریدو دی. آیا دغه حرکت طبیعي دی؟ یعنې موږ د اقتصاد له امله دا قیمتونه په یعنې ارزښت یې ډیریږي که نه دا مصنوي ارزښت دی؟ نن پر دغه موضوع باندې خبرې کوم. انشاءالله چې ډیر سپیناوی به تاسو ته درکړم. دومره سپیناوی به درکړم چې ستاسو سر به په اقتصاد او په ټولو خبرو به خلاص وي. زه پر موضوع باندې خبرې کوم او تر اضافي خبرې تیرې شو. تر هر څه وړاندې تاسو باید اقتصاد وپېژنئ. اقتصاد که تاسو دغه ګرافونه لیدلي اوسئ په ټولو نړیوالو مارکیټونو کې دغه ګرافونه شته. یا به داسې پورته کېږي یا به داسې ښکته کېږي. که پورته کېږي هغه به په زرغون خط پورته کېږي او که لویږي هغه به په سور خط لویږي. دا د اقتصاد حرکت. نن پر دغه باندې خبرې کوو چې اول اقتصاد که موږ وپېژندلو نور دغه ټولو مارکیټونو په ارزښتو که هغه افغانۍ دي که هغه ډالر دي که ټولو باندې به انشاءالله تاسو پوهېږئ. د اقتصاد حرکت مو په ګراف کې ولیدلو. اوس تاسو ته اقتصاد په ډېر ساده ژبه باندې تشریح کوم. ستاسو سر په خلاصېږي. دغه ونه چې تاسو وینئ دا ونه دغه کونده چې ده دا کونده چې ده د اقتصاد او په دې باندې چې کومې د همدې اقتصاد څخه چې بیا کومې میوې خلکو ته راځي که هغه د ماښام ډوډۍ ده که هغه کې غوښه ده که هغه کې میوه ده که هر څه دي هغه ټول د همدغه اقتصاد حاصلات دي چې خلک یې خوري. اوس که موږ وغواړو چې اقتصاد وپېژنو نو اقتصاد به خامخا چې کونده اوسي نو خامخا به ریښې هم لري. نو دا ریښې څه دي؟ زه تاسو ته ریښې یو په یو وایم. لومړۍ ریښه چې دلته یې تاسو ته لومړی لیکم هغه تولید دی. که د یو هیواد په اقتصاد کې تولید و هغه اقتصاد یو ډیر رغنیز اقتصاد دی او ډیر بنسټیز اقتصاد دی او هغه اقتصاد په هیڅ ډول باندې شاته نه ځي. همدغه اوس چین، جاپان، کوریا، همدا ډول امریکا ډیر هیوادونه تولیدات لري. عربستان مثلا که راسو بیا قطر، همدا ډول راسو روسیه، همدا ډول راسو نور ډیر هیوادونه دي چې تولیدات لري. تولیدات چې دي د اقتصاد د ریښې هغه مهمه برخه ده. یعنی اقتصاد د دې ونې اصلي ریښه ده چې هغه ریښه بیا وروسته ځي په نورو وړو ریښو باندې داسې وصل کېږي چې هغه مثلا د نشابجاتو تولید دی، که هغه د تیلو تولید دی، که هغه د مثلا د برق تولید دی، که د هغه د زراعتي موادو تولید دی، که دا بیا بیخي ډېر دی خو زه یې همده تاسو ته دلته لیکمه. دویم قدم کې تر ټولو مهم شی دا دی چې یو هیواد باید کدري کارګر ولري. کدري کارګر هغه کارګرو ته ویل کېږي چې په هره برخه کې دوی پوه اوسي. د مثال په ډول باندې که موږ د برق یو قوي کدري کارګر ولرو دا په هر هیواد کې ولاړ شي دې ته کار پیدا کېږي. چې کله هم دغه کس بیا په هغه هیواد کې د مثال په ډول په اماراتو کې، په امریکا کې، په استرالیا کې، په اروپا کې، په هر هیواد کې که افغان کارګر کدري کارګر هلته ځي کورنۍ په افغانستان کې شته دوی به خامخا پیسې افغانستان ته لېږي. دا د افغانستان د اقتصاد لپاره منبع ده. اصلي مهم شی کدري کارګر دی. عادي کارګر چې ځي هلته په مهاجرت باندې ځي هلته پر ځان باندې بار دی هغه دومره عاید نه راوړي. کدري کارګر موږ لپاره ډوډۍ راوړي او موږ په خپل وطن کې هم کدري کارګر کولو زموږ خپل وطن هم کولی شي نوښتونه جوړ کړي او اقتصاد ته وده ورکړي. نو اول کې تولید، دویم کدري کارګر. نو تاسو دا فکر وکړئ چې دا شان موږ لرو که نه لرو. په بل قدم کې راځمه دریم ستر پانګوال. دریم قدم کې ستر پانګوال دی. ستر پانګوال څه رقم پانګوال موږ ګڼلی شو. د مثال په ډول باندې که موږ امارات شرکت یاد کړو دا د متحده اماراتو دپاره دا لویترین عایداتي کمپني ده. دغه ډول عایداتي کمپنیانې د مثال په ډول باندې الکوزی افغاني شرکت دی مګر هغه د امارات شرکت ګڼل کېږي. عاید ټوله په امارات کې دی، ټوله کاروبار هر څه په امارات کې کېږي. په افغانستان کې د شی نه لري. د مثال په ډول باندې حزي بانک، حزي ګروپ یو عربي کمپني ده. نوشته یعنی دا صحیح ده چې مالک یې افغانی دی مګر هغه یو رجستر سوي عربي کمپني ده، په اماراتو کې ده. نو که دغه رقم ستر پانګوال موږ هم په افغانستان کې ولرو دا د اقتصاد دپاره ډېر کار کوي. د مثال په ډول باندې امارات
حدودا 150 هیوادو ته همدا اوس پروازونه لري. نو دا هر هیواد ته چې ځي د هغه هیواد څخه پیسې راوړي او خپل هیواد قوي کوي او خپل د هیواد بنسټونه قوي کوي. نو دا رقم پانګونه موږ په کار لرو. د مثال په ډول باندې که اوس موږ واړه خپل پانګوال یاد کو د آریانا د که مثلا کامیار دی که همدا ډول نور کمپنیانې یاد کو دا هغه کمپني دي چې مصرفي کمپنیانې دي. یعنې دومره عاید افغانستان ته نه جوړوي چې هغه د افغانستان اقتصاد به په حرکت راوړي. فقط د یو څو کارګران په کار اچولي دي د ماښام ډوډۍ به دوی راوړي. داسې نه ده چې که یو وخت یو خطر راځي دوی د افغانستان اقتصاد دپاره حق د اقل 1 میلیارډ ډالر به دوی کومک وسوی وکړي چې افغانستان اقتصاد کې ستونزه پیدا کېږي 1 میلیارډ ډالر 2 میلیارډ ډالر دوی کومک ورسره وکړي. مګر په قطر په اماراتو کې په ډېرو هیوادو کې داسې کمپنیان شته چې کله هم هغه هیواد اقتصاد ته ستونزه پیدا کېږي هغه ژر تر ژره 1 میلیارډ 2 میلیارډ کمپنیانې د هغه مملکت سره کومک کوي چې تر څو مرکزي بانک برته کنټرول کړي. نو دا رقم پانګوال موږ لرو نه لرو. څلورم قدم کې بنسټیز کارونه چې دي هغه مثلا که موږ ریل ولرو موږ مثلا قوي سړکونه د ولرو چې مثلا مرکزي اسیا د منځنۍ اسیا سره وصل کو مثلا چین د اروپایي هیوادو سره وصل کو هند د مرکزي اسیا سره وصل کو که دا رقم ترانزیتي سیستم هم موږ په افغانستان کې خپل په وطن کې ولرو دا هم د افغانستان یو طبیعي اقتصاد جوړوي او دا کولی شي چې د افغانستان د پیسو ارزښت ډېر کړي چې دا هم اوس نسته. دا ټول ریښې د درختې چې اقتصاد ګڼل کېږي. بل راځم په پنځم قدم کې مالي مارکیټونه لکه څنګه لکه سټاک مارکیټ دا دی چې د مثال په ډول باندې ډېر هیوادونه سټاک مارکیټونه لري. همدا اوس پاکستان سټاک مارکیټ لري. سټاک مارکیټ سره کوم دی زه کمپنۍ جوړوم همدې د خپل کمپنۍ سټاک مارکیټ ته وایم چې ما دپاره شریکان پیدا کړه. شریکان به څنګه پیدا کوي 1 میلیون شریکان به پیدا کوي. 1 میلیون شریکان د دې ټول شریکان څخه پیسې اخیستل کېږي او دا بیا ماته راځي زه به خپل کمپنۍ کې کار کوم او چې کوم ګټه وسوه بیا د دې 1 میلیون کسانو ته هم په 1% باندې ورته ګټه ورکوم. دا رقم مالي بازارونه په افغانستان کې موږ نه لرو. صرافي بیل شی دی. سټاک مارکیټ او د ایکسچینج مارکیټ فرق موږ د سټاک مارکیټو په هکله باندې خبرې کوو چې یو هیواد دپاره د اقتصاد ډېر بنسټیز کارونه مخته وړي. شپږم چې راسو دولتي سترې پروژې هغه وخت یو دولت کولی شي چې سترې پروژې ولري. د مثال په ډول باندې همدا اوس استرالیا حدودا 12 میلیارډ ډالر اخیستي دي. په څه شي باندې مصرفوي؟ په میترو سیستم یعنې د مځکې لاندې خپل د ریل سیستم فعاله کوي. ټول یوازې په مثلا په یو ایالت کې دوی 12 میلیارډ ډالر مصرفوي چې د مځکې لاندې د ترانسپورتي سیستم ټول د مځکې لاندې یوسي. دا رقم بنسټیزې پروژې چې دي دا کولی شي چې د دولت اقتصاد لا قوي کړي. که مثلا دغه ترانسپورتي سیستم دی د مځکې لاندې وړي دلته دغه سړکونه چې دي دا بیا کولی شي چې په مارکیټو تبدیل کړي او دا تجارت خونې جوړې شي او هلته د کار زمینه لا پیدا شي او دلته حکومت ته ډېر پیسې پیدا کړي. دا رقم کارونه هم که موږ په افغانستان کې ولرو په دې ډول باندې بیا کولی شي چې د هیواد اقتصاد قوي کړي. چې اوس مثال دا اوس کې د ښه پروژې که وایو کوشتیپه کانال خو دا باید وګوره یو کانال یو پروژه چې شروع کېږي باید وخت معین شي. په ډېر کم وخت کې باید دا کنټرول شي چې هغه ژر په عایداتو راسي او عاید شي برته راسي دولت ته. یعنې دا اوس کې موږ هغه دی په دا کوشتیپي کانال باندې د 15 کاله کېږي 2 کاله خو په بل دولت کې وي 3 کاله هم اوس په دې دولت کې روان یو خو تر اوسه پورې نتیجه حاصل شوې نه ده او تر اوسه پورې هم خلکو ترې ګټه اخیستې نه. دا به ژر تر ژره بزګرانو ته اوبه رسېدلی وای چې هغه بزګرانو ګټه راخیسته وای او ګټه یې راوړې افغانستان ته. موږ دا رقم پروژې هم په کار کې دا رقم پروژې موږ ولرو بیا کولی شي چې موږ خپل اقتصاد قوي کړو. راځم په 9 قدم باندې خبرې کوم. په 9 قدم کې نړیوال سوداګري څه رقم سوداګري ده؟ د مثال په ډول باندې که موږ لکه د لاهور غوندې یو وړوکی مرکز هم ولرو چې لاهور کې همدا اوس د چین څخه مواد راځي دی بیا ځي افغانستان ته راځي همدا ډول ایران ته ځي همدا ډول راځي هندوستان ته هم استول کېږي. د همدغه ډول واړه نړیوال مارکیټونه هم جوړ کړو چې هغه د اقل د ازبکستان ترکمنستان تاجکستان ایران پاکستان دغه هیوادونه خپل تر ساحل لاندې راوړو د چین څخه مواد بولک ډول باندې راوړو او دلته بیا خرڅ کړو. دا هم د افغانستان
د اقتصاد لپاره ډېره ګټه کوي چې دا ډول بازارونه هم اوس موږ په داسې کې نه لرو. وهم اتم قدم کې چې دی ټکنالوژي چې دا ټکنالوژي هم ډېر مهم برخه ده که اوس زیاتره په نړۍ کې چې د امریکا د هر کال حدوداً 2 تر 3 تریلیونه ډالر فقط د ټکنالوژي څخه پیدا کوي، که هغه مایکروسافت دی، که هغه اپل کمپنۍ دی، که فیسبوک کمپنۍ ده. هم دا ډول زیاته اوس ډېر کم هیوادونه په ټکنالوژي باندې ډېر پانګونه کوي. که موږ هم دا ډول ټکنالوژي سیستم درلود وای، موږ هم عاید درلود وای، نو موږ به هم زموږ اقتصاد به لا هم قوي سوی وای. بل راځم په طبي شیانو باندې، د مثال په ډول باندې معدنیات. که موږ معدنیات وباسو او هغه معدنیات بازارونو ته وړاندې کړو په صحیح ډول باندې، نو دا کولی شي چې اقتصاد قوي کړي. او په لسم چې دی محلي تولیدات. که موږ د خپل محلي تولیدات هم منظمه کړو، د مثال په ډول باندې همدا اوس په کلیو بانډو کې خلک ماته وایي موږ هګۍ لرو مګر څوک یې موږ څخه نه اخلي، مګر بیا هر کال موږ په میلیونونو ډالر د ایران او پاکستان څخه هګۍ راوړو. یعنې موږ خپل محلي مارکیټونو ته تنظیم کړي نه دي. نو دغه ټولې خبرې چې دي دا د اقتصاد عمومي ریښې دي چې بیا هر برخه بلا ریښې نورې پکښې کې لري چې دا ټوله یو قوي اقتصاد جوړوي. دغه شیان چې ما تاسو ته نن وویلو دغه شیان موږ هیڅ نه لرو، یعنې په هیڅ برخه کې موږ قوي نه یو. نو د همدې ښکاري چې همدا اوس چې د افغاني ارزښت د ډالر په پرتله باندې د ډالر په مقابل کې قوي کېږي هر ورځ، دا په مصنوي ډول باندې دی، دا د طبیعي د اقتصاد نه دی. همدا اوس په افغانستان کې اقتصاد کلب دی، یعنې څوک نسي کولی چې پیسې، یعنې پخوا که هر کال حدوداً 15 میلیارده ډالر افغانستان څخه وتله او شیان راتله افغانستان ته، خوراکي مواد و مصرفي مواد به یعنې د لوکس شیان راتله، اوس افغانستان ته هغه نه راځي. همدا اوس خلک که پخوا خلکو په هفته کې به 3 ځله غوښه خوړله، اوس یو ځل هم نسي خوړلی. یعنې د خلکو اقتصادي حالت خراب شوی دی. هلته اقتصاد جام دی چې کله یو مسابقه کې ته ګډون ونه کړي نو ته به اول دوم چیرې کېږي، خو ته به هلته ولاړې خور پر ځای باندې، خو ته شامل نه یې د مسابقې. همدا اوس افغانستان اقتصاد چې دی دا په نړیوال لوبې کې دا شامل نه دی، نو دا یو ولاړ اقتصاد دی او هر هفته کې 80 میلیونه ډالر ورته راځي، دا چارجېږي په مارکیټ کې، او موږ داسې نه لرو، یعنې نه صادرات لرو او نه هم واردات دومره لرو. نو د همدې امله زیاتره خلک چې دي ځي خو د کلیو بانډو څخه کوم کښتونه چې کوي هغه راوړي، غنم دی، وریجې دي، کچالو دي، بینډۍ دي، بانجان دي. نو یو غوړي کې اوس موږ د نورو هیوادو راوړو. نور زیاتره شیان چې دي خلک خپل د محلي منابعو څخه پوره کوي، چې موږ اوس په همدې خاطر باندې یو خو د 80 میلیون ډالرو چارجز هر هفته، او بل د اقتصاد کلپېدل چې یعنې خلک داسې نه لري، اقتصاد ته تعرف نه لري، نه بانکونه چاته قرضه ورکوي، نه کوم نوي کمپنیانې شروع کېږي، نو پانګونې هم نشته. نو د همدې امله که څوک ووایي چې د افغانستان پیسې په نړۍ کې ستر قوي پیسې دي، هغه ځکه پیسې دي چې اقتصاد ولاړ دی. یعنې مسابقې کې موږ نه یو. همدا اوس هم ایرانیان راځي خپل پیسې په افغانیو بدلوي، دا کوم کاغذي پیسې چې موږ لرو دا ایرانیان هم موږ څخه وړي، پاکستان هم موږ څخه وړي. نو دا دوه هیوادونه همدا اوس موږ څخه پیسې وړي او دا کرنسي هلته کلپېږي چې پیسې هم د مارکیټ څخه ټول سوه، نو خامخا به پیسې ارزښت ډېرېږي. چې کاغذي پیسې نه اوسي، اقتصاد حرکت نه اوسي، او بهرنیان راسي پیسې د دې ځای څخه وباسي او خپل ذخایرو د کلپولو لپاره هغه استعمال کې. نو د همدې امله افغانستان پیسې مخ پر لوړېدو دي. او که د ماښام ډوډۍ خلکو ته ورکول سوه، یعنې رقابت راغی، یعنې په مسابقې کې موږ په نړیوالو مسابقې کې ګډون وکړو، موږ کمپنیانې شروع کړې، موږ تجارتونه شروع کړه، یعنې آزاد بازار ورته جوړ سو. په هغه وخت کې بیا که کس د افغانستان د پیسو ارزښت ډېر کړو، بیا په هغه صورت کې هغه کولی سو چې ووایي چې آفرین پر تا باندې د افغانستان کرنسي جوړ کړه. اوس په کلپ مارکیټ باندې د افغانستان د پیسو کنټرول دا خو خلکو کړی نه دی چې مثلا یو کس وایي چې دا کار موږ کړی دی، مارکیټ کلپ دی. 80 میلیون ډالر هم هر هفته راځي چارجېږي. نو د همدې امله که هغه لس موارد چې عمومي ریښې دي که په هغه برخو کې موږ څه لرو
خلکو ته باید وویل سي چې دغه منابع موږ لرو، د همدې منابعو څخه موږ ډالر پورته کړی دی، موږ هر کال دومره صادرات لرو. یعنې که زیاتره کسان دي چې د سیب او د سیب و هانار صادرات په دې کې نه راځي، فقط او فقط معدنیات کولی سي چې یو اقتصاد کنټرول کړي. که موږ د معدنیاتو په صادراتو کې دومره غښتلي سوي یو چې هر کال 5 میلیارده 6 میلیارده 10 میلیارد ډالر راوړو، بیا په هغه صورت کې صحیح دی، اقتصاد پیسې ارزښت پیدا کړي، او دا پیسې هم چې ارزښت پیدا کړي دا هم زموږ دپاره تاوان دی. دته ډچ ډیزیز یعنې آلنډي ناروغۍ، تاسو دا موضوع په انټرنیټ کې سرچ کړئ چې ډچ ډیزیز څه رقم دی، چې کله آلنډ هغه وخت کې په تیلو ذخایر پیدا کړه، معدنیات پیدا کړه، بالانو دوی صادرات شروع کړه او د بهر څخه هم پیسې راتله، چې کله پیسې درته راغله بیا په هغه صورت کې د دوی پیسې ارزښت ډېر سو او دلته یو ناورین د دوی اقتصاد کې پیدا سو چې ډچ ډیزیز یو ډېره مهمه موضوع په اقتصاد کې ده. دا ټول موارد که هر څوک په اقتصاد باندې پوه اوسي او د هغه دپاره ډېر ستونزمنه ده چې دا ومني چې د افغانستان پیسې د نړۍ په سطح باندې قوي کېږي او هغه همداسې چې په نړیوال رقابت کې د حرکت ولري. موږ په نړیوال رقابت کې نه یو. که څوک وایي چې رقابت کې یو او موږ خپل پیسې مخته وړو، بیا یې آفرین، دا کار یې که کړی اوسي بیا یې آفرین، خو دا شی نشته اوس په افغانستان کې. دا و د پیسو د ارزښت د لوړېدو په هکله باندې خبرې. هیله مند یم چې تاسو د اقتصاد ریښې، د اقتصاد بنسټونه په هکله باندې دغه ویډیو کې ډېر څه ترلاسه کړي اوسئ. تر بیا هم په الله سپارم، ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.